مالدارانو او فارمدارانو لپاره یو غټ زیری دی او هغه دا دی چې نور ضرورت نه لري چې خپله انرژي مصرف کړي او غوا ولویه شي او یا هم قیمتي ماشینونه واخلي. داسې د کوپارو دغسې یو شی جوړ کړی دی او د غوا په دې تینو کې ورکوي او شوده ورو ورو بس خپله را روان دي سطل ورته کېده. دا وګورئ انسانیت ته خدمت دی که نه، خلکو مشکلات یې اسانه کړي چې په دې کې خو به حیوان نه په تکلیف کېږي. یاره په دې به نه په تکلیف کېږي، تکلیف خو به هغه وخت کېږي چې دا راکش کېږي ترې نه. څومره تیز روان دي. ویډیو در سره لایک او شیر کړئ ملګرو.